ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوه فرمان په لاسلیک کولو سره له اوکراین د دوو جلا شوو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي منلې ده. دا دواړه د روسیې پلوو بیلتالفالو تر کنټرول لاندې سیمې دي چې پر خپل سر یې له اوکراین خپلواکي اعلان کړې ده. ولسمشر د دې دوو سیمو د خپلواکۍ د منلو په اړه خپله پریکړه په یوه تلویزیوني وینا کې په ډاګه کړه. نوموړي وویل: زه دا اړینه ګڼم چې له ډېرې مودې راهیسې کړې پریکړه په عاجله توګه عملي کړم او د دونیتسک د خلکو جمهوریت او لوهانسک د خلکو جمهوریت خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت ومنو. ما د روسیې فدراسیون له فدرالي اسمبلۍ غوښتي دي چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو همکاریو تړون تصویب کړي. دا اسناد به په نږدې راتلونکي کې چمتو او لاسلیک شي. په دونیتسک کې یو شمېر خلکو د ولسمشر د دې اعلان هرکلی د روسیې د بیرغونو په رپولو سره وکړ. ولسمشر پوتین دونیتسک او لوهانسک د روسیې لرغونې سیمې وبللې او د اوکراین حکومت یې هغه ګوډاګی وباله چې په وینا یې کنټرول له بهرنیو سره دی. ښاغلي پوتین د خپل ملي امنیت د چارواکو په مخ کې نږدې یو ساعت خبرې وکړې او ویې ویل چې اوکراین یو هیواد په توګه رښتینی تاریخ نه لري او چارواکي یې په فساد تورن کړل. هغه زیاته کړه چې اوکراین د نورو لخوا د روسیې پر ضد کارول کیږي چې له امله یې روسیه له یو لوی او خطرناک ګواښ سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر د اوکراین چارواکو ته په وینا کې وویل چې په عاجله توګه له تاوتریخوالي لاس واخلي، ګنې نو په وینا یې د وینې تویولو ټول مسؤلیت به د هغوی په غاړه وي. ویل کیږي چې د روسیې لخوا له اوکراین نه د جلا شوو سیمو په رسمیت پیژندل به د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکېچ لا پراخ کړي. نړیوالې ټولنې د ولسمشر د دونیتسک او لوهانسک د خپلواکۍ منلو په اړه د ولسمشر پوتین پریکړه غندلې ده. دې پریکړې ته په غبرګون کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر بایډن به یو امر صادر کړي چې له مخه به له اوکراین په جلا شوو سیمو لوهانسک او دونیتسک بندیزونه ولګول شي. د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن هم د ولسمشر پوتین پریکړه وغندله او هغه یې له نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. له ملتیا مو مننه.